بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قرآن کریم اور دارنګي موږ د هغه د زده کولو اسانه طریقه په 3 منټه کې د ویډیو نه تاسو اغستل شئ. د سبق نمبر 1-1 دی. په دې سبق په ذریعہ باندې مونږه زده کولای شو هغه 15 ټکي چې په قرآن کریم کې هغه استعمال بوبش سوازل شوه دی. راشي چې هغه مونږه زده کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ز پناه غواړم په الله باندې د شیطان مردود نه. اعوذ ز پناه غواړم مطلب زه حفاظت غواړم، یعنی خپل ځان تړن ځان محفوظ کون د هغه کار د چې الله پاک مونږ ته زده کوي. بالله د دوا الفاظ دي، بی اور الله. الله نه لفظ الله د الله پاک حقيقي نوم دی. باقی نور ټول صفاتی نومونه دي لکه الکریم الرحیم. کله چې مونږه یخنی محسوس کو نو مونږ ځان په ګرمو کپړو کې پټ کو. د دې لپاره چې هوا زمونږ جسم سره اونه لګي. اعوذ بالله مطلب دا دی چې اے الله زه حفاظت غواړم ستانه. من مطلب دا نه. الشیطان دا د دوه لفظونو مرکب دی، ال او شیطان، اور د جمع شیاطین رضی. اور دا دوه الفاظ په قران کریم کې اتیا ځله استعمال شوی دی. الرجیم دام دا دوه لفظونو مرکب دی، ال اور رجیم، یعنی مردود شړل شوی. ته په دا رجیم معنا څنګه یادای؟ تا ته لاګي چې شیطان الله ته نږدې مخلوق دی؟ کلم نه، هغه خو مردود دی، شړل شوی دی، هغه د الله رحم نه وستل شوی دی. د دې لپاره رجیم معنا مردود کېدل شي. کله چې تاسو قران کریم تلاوت کوئ د هغه ارد گرد حالاتو تصور تاسو کوئ. شیطان څوک ده؟ زمونږه ټولو نه لوی او ټولو نه خطرناک دشمن. هغه سره د خلکو گمراه کون ډیره زیاته تجربه ده، کومه چې حضرت آدم علیه السلام دور نه شروع شوی ده. د دې لپاره چې حضرت آدم علیه السلام هم هغه دوکا کړی دی. موږ تاسو ټول کې آدم علیه السلام نه زیات څوک هوشیار نشي کېدلی. دینه لپسې تیر شه چې شیطان خپل الله تعالی سره دا خبره کړی و چې یا الله زبستا بندگانو ته خي طرف نه غس طرف نه مخکینه اور شاته نرزم اور حمله وکوم. اور موږ ټول سره یو شیطان ده چې هغه جناتو نه دی. شیطان مونږه نه خو وجل شو اور نه په کول شو چې ته نیک شه. د اول عمل چې هغه مونږه تاسو د پاره کول دی هغه دا دی چې مونږه د دې خبرې سنجیدګي سره احساس وکړو چې موږ ته تحفظ پکار دی، ځکه چې موږ غیر محفوظ یو. الرجیم دلته ولی الرجیم اول شو اور خلی اعوذ بالله من الشیطان اول نشو. د ځکه چې هغه حیثیت د زمونږ په ذهن کې همیشه ژوندې وي. د رجیم دا غواړي چې موږ د هغه خبره اومنو اور هغه په شانتي جوړ شو، یعنی مردود جوړ شو. خو الله پاک موږ ته طاقت اور هتیار رکړی دا. اعوذ بالله اعوذ بالله اوایي اور په حفاظت کې راشي. اعوذ بالله د مونږه هر مخینه پټي، مونږه په حفاظت کې وتړي. تاسو همیشه د قران پاک تلاوت نه مخکې دا وایي. ولی ځکه چې د شیطان د قران تلاوت یا حوریدو په وخت تاسو توجه لري کوي اور هغه خاص په موز وخت کې داسي کوي. کومه د قران پاک نه هدایت نه الو نو شیطان به په خپل چال کې کامیاب شي. اسی خو شیطان قران نه هم خپل تختی، خو بیا هم الله تعالی مونږ ته دا حکم راکړی دی چې مونږه تلاوت نه مخکې اعوذ بالله وایو. نو په بازار او انټرنیټ په وخت به څه حال وي؟ تاسو د خپل عادت جوړ کړئ چې کله هم خپل ځان په خطر کې محسوس کوئ نو په دې احساس سره دا وایي چې تاسو په سخت خطر کې یئ اور هر صورت کې په حفاظت کې راتلل غواړئ. ځکه پورا اخلاص اور دوا سره وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.